نامن احترامات نیکیلو پیرزوینې مومنې خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي ملګرو ملګري کمنټ کې پوښتنه کړې وه د بیت الله افغان په نامه چې موږ د سمرسیبل سره څنګه کمپیوټر او موبایل دا چارج کوو. ورورجانه که چیرې ته دا کار ځینې اخلې او دغه سپلایي تاسې نه یې ورته تړلې، نو دا سپلایي خو موږ په دا خاطر ورته تړو چې موږ ته د دې برق دا کنټرول کړي، چې د 380 ولټ برق کنټرول کړي. نو موږ دغه سپلایي یا دغه ترانس دا ورته تړو. نو که چیرې ته وایې چې د سمرسیبل سره موږ دا کار وکړو، سمرسیبل سره زما موبایل هم ډک سي یا زما چارج چې کمپیوټر هم چارج سي، نو ته یو په جلا دغه ورته جوړ کړې، سوچ ورته جوړ کړې. دغه سوچ 2 تارونه به ته راولې دلته چې دا د موټر کم 3 تاره دي چې یو وي او ډبلیو دلته تړلی دي، دلته به 2 تاره وتړې. هغه 2 تاره چې ته کار ځینې اخلي یا استفاده ځینې کوې په دا ځای کې به یې وتړې. نو موبایل او کمپیوټر به را ساته نه وراشي چې هر وخت دغه سټارټ کړي، سمرسیبل سټارټ کړي، سمرسیبل اوبه راوکښلې، نو بیا به ته هغه برق ته تړې. خو په دا شرط دلته به ته یې وارې د شفټ بټن ویې چې د شفټ بټن دې وواله چې دغه ولټ تا ته معلوم سي. دلته مثلا 351 ولټ دی، که چیرې دا ولټ تر 220 کم ولو نو بیا ته کولی سې چې موبایل او کمپیوټر ورته وتړې. که چیرې داسې و در 352 دا ولټ زیات و در 220 بیا نسې کولی چې هغه شیان ورته وتړې، ځکه تا سپلایي ترانس دا نه دی ورته تړلی. نو چې هغه دې نه دی ورته تړلی ته نور کار نسې ځینې اخیستلی، خو دغه ولټ به په شفټ بټن ځان ته معلوموې چې څو ولټ اوس فلحاله پر بټن ولاړ دی، در 220 آیا زیات دی او که کم دی. که چیرې زیات و بیا نسې ورته تړلی، لا حتما به دغه سپلایي ورته ایږدې، او که کم و 220 څه کم ولو بیا کمپیوټر هم په چارجولی سې او دغه دی موبایل هم په چارجولی سې. او نو دا ځای څه چې دی هغه دغسې ډایرکټ 2 لاینه راوباسه، د کور کار منکل کار ځینې اخیستلی سې او د اوتو کار ځینې اخیستلی سې. نو دا منکل دی چې 3000 واټه دی او 2 دی لګېږي او ګرمي کار ځینې اخیستلی سې، ځکه هغه چې دی در 220 در 230 در 240 ولټه پورې هغه کنټرولولی سي. موبایل او کمپیوټر چې دی در 220 چې واوړي بیا هغه برق نسي کنټرولولی، نو هغه شیان سوځي. نو ته به دغه ولټ دلته ځان ته معلوموې چې ولټ دې معلوم کړي، بیا چې دی هغه که د 220 زیات ولو بیا نسي ورته تړلی، او که نه و زیات بیا ورته تړلی سي. نو دغه ورورجانه ستا د پوښتنې په جواب خو مو دغه صرف ستا سره شریکله، خدای دې وکړي چې څه دې ځینې زده سوي وي. که چیرې تاسې زموږ چینل کې نوي یاست، زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ د احمدي انویټ په نامه، یا فیسبوک پاڼه مو ده د انویټ سولر په نامه، دا پیج د سره فالو کړئ. نو موږ به ستاسې سره چې کوم څه جوړوو او نشر کوو یې هغه به ستاسو ته رسیږي، یا زموږ د واټساپ د کانال په لینک کې ځان داخل کړئ، هلته موږ چې کومه ویډیو جوړه کړو نشروو یې هلته به یې ووینئ. خدای دې وکړي چې ستا د خوښۍ وړ وګرځېږي.